د طالبانو د مشر فرمان دولتي مامورین په یو وخت کې له دوو بنسټونو معاش نشي اخیستی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو نوي فرمان په صادرولو سره ټولو دولتي بنسټونو ته حکم کړی چې کارکوونکي نشي کولی په یو وخت کې له دوو بنسټونو معاش واخلي. د طالبانو د مشر دا فرمان دوشنبې د غویي پر 26مه صادر شوی دی. په دې لړ کې طالبانو د دغه فرمان په هکله په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې په وروستیو ورځو کې د خواله رسنیو له لارې په څو دولتي بنسټونو کې د طالبانو د فعالیت او معاشونو اخیستو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. دا او زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.